کابل ښار کې د برېښنا انرژي خدمتونه د تیر په پرتله خورا ښه شوي، خو د دې ننګونې د اساسي حل لپاره د افغانستان برېښنا شرکت څه کړي؟ د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اورېدو مدیریت مسؤلین وایي د هوا ګرمې څپې او برېښنا انرژي ته د لوړې تقاضا سره سره په لازمینه کابل کې د برېښنا انرژي خدمتونه د پام وړ ښه شوي او پرله پسې هڅه کیږي چې د شته ټولو ظرفیتونو د ښه مدیریت او دوامدارې څارنې سره د برېښنا انرژي خدمتونو بهیر لا پیاوړی شي. مسؤلینو په خبره د هوا تودوخې د نفوس تراکم پر شبکې د بار زیاتوالي او د اقتصادي او صنعتي فعالیتونو پراختیا تر بل هر وخت برېښنا انرژي ته تقاضا لوړه کړې او اوس مهال لپاره بیا د برېښنا انرژي عادلانه ویش په هدف پلان شوي پارچاوي پلي کوي څو پیرودونکي په متوازنه بڼه له برېښنا انرژي څخه برخمن شي. د افغانستان برېښنا شرکت د پیرودونکو د ستونزو ژر، عادلانه او اغېزمن حل په موخه یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې دنده یې د هیوادوالو د برېښنا اړوند ستونزو ته پر وخت رسیدنه او ستونزو ارزونه او د حل لپاره یې د اړوند ادارو سره همغږي ده. د کمیټې غړي د شپې او ورځې په بېلابېلو وختونو کې د پیرودونکو ستونزې اوري، د ستونزو اصلي لاملونه ارزوي او تر وروستي حده یې د حل لازم اقدامات ترسره کوي. موخه دا ده چې موجوده برېښنا په عادلانه ډول مدیریت شي او د امکان تر حده د بېلابېلو سیمو او پیرودونکو ترمنځ د پرچاویو په ویش کې عدالت او توازن مراعات شي. هممهاله د کمیټې له لوري د صنعتکارانو او د فابریکاتو د مسؤلینو سره لیدنې ترسره شوې. د هغوی ستونزې او غوښتنې واورېدل شوې او د احتمالي ستونزو اړونده لازم اجراات وشول. خو په ټوله کې دا د برېښنا سکتور نن ده او د سبا لپاره د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا انرژي سکتور ثبات او پیاوړتیا په هدف ګڼې پراختیایي پروژې تر کار لاندې لري. د کورنیو ظرفیتونو څخه د برېښنا انرژي تولید ګڼې پروژې، د هیواد ملي حلقوي شبکې بشپړوي هڅې، د 500 کیلووټ برېښنا انرژي رالېږد سري پروژې او ویش شبکو پیاوړتیا سره مل د ګڼو سبسټیشنونو جوړول شامل دي. ټاکل شوې د دې پروژو د پام وړ برخه د 1 او 2 کلونو په موده کې بشپړ شي چې ورسره مل به د انرژی سکتور کې شته ننګونې اساسي حل شي. د افغانستان برېښنا شرکت در تلاش است چه رقم بتوانند برق مطمئن و دوامدار بر تمام مشتریای خود خصوصا بخش صنعتی خود فراهم کنند. ما پروژه های میان مدت و کوتاه مدت و دراز مدت داریم. در پروژه های کوتاه مدت ما اصلاحاتی که مد نظر است و روان است، اضافه باریایی که در بخش لاین‌های متوسط است، در بخش پاور ترانسفورمرها است، اینا عملا جریان داره و در بخش از که ما بگوییم که در میان مدت ما چی کارهایی را مد نظر داریم، ما پروژه های مانند لاین 500 کیلوولت است که تقریبا کارهایشان بیشتر از 90% تکمیل شده و ان شاء الله تعالی تا سال آینده ما امید داریم که لاین از اینا را ما تکمیل کنیم و بتونیم از طریق لاین از یک لاین 220 کیلوولت دومی را از ولایت بغلان الی شهر کابل وصل بسازیم که باعث از این میشه که بتونیم که همین مشکلات فعلی برق که در شهر کابل و ولایاتی که با شهر کابل وصل هستند مشکلشان مرفوع بسازیم. باز هم در دراز مدت ما روی پروژه های دیگه کار کرده رایستیم که اونا هم سیستم عمومی زنجیره‌ای برق ملی افغانستان را تشکیل میده که ان شاء الله تعالی روی از او هم امارت اسلامی افغانستان و هم د افغانستان برېښنا شرکت بسیار جدی کار میکنن تا او پروژه ها هم تکمیل شود. ښایي یوه پوښتنه دا وي چې دا پروژې ولې هر څومره ژر نه بشپړېږي؟ د برېښنا انرژي سکتور کې د هرې پراختیایي پروژې اساسي او رغنیز کارونه یوازې د تړون له لاسلیک سره سم نه پیلېږي، بلکې تر بشپړېدو پورې د لومړنیو مطالعاتو او ډیزاین، جغرافیوي ټاکنې او د ځمکې استملاک، تخنیکي طرحې او پیچلتیا، د تجهیزاتو تدارک، د ټاکلي ډیزاین اړوند په بهر کې د تجهیزاتو تولید او هیواد ته رالېږد، اقلیمي شرایط، له نورو پروژو سره د متقابل تړاو او د تطبیق پر مهال د ډیزاین او سکوپ احتمالي بدلونونو ترڅنګ تخنیکي ازموینې او له برېښنا ملي شبکې سره د نښلون او وصل ګڼ پړاوونه باید په خورا دقت سره بشپړ شي. له همدې امله برېښنا سکتور کې د یوې ملي او لویې پروژې د بشپړېدو موده یوازې د رغنیزو چارو د سرعت له امله نه سنجول کېږي، بلکې د ټولو اړخونو تخنیکي، تدارکاتي، اداري او عملیاتي پړاوونه د بشپړېدو له بهیر سره تړاو لري. برق زیربنای زیربناست و پروژه برق پروژه مغلق و پیچیده تکنیکی است. اینا چندین مرحله کاری داره که از مرحله سروی و مطالعه آغاز میشه، به مرحله دیزاین میرسه، بعد از دیزاین کارهای ساختمانی ابتدایی ساحه و موبیلایزیشن آغاز میشه و بعد از او کارهای اساسی ساختمانی شروع میشه و در پهلوی از تجهیزاتی که برای پروژه ضرورت است
اکثرا از کشورهای خارج وارد میشه و مخصوصا از کشور چین تولید میشه که تولید این تجهیزات اکثرا در فابریکا نزدیک به 1 سال در بر میگیره که تجهیزات تولید شوه، آماده شوه و بعدا پروسه انتقال به افغانستان و پروسه نصب و اینستالیشنی است که اکثرا این پروژه از 1 سال تا 3 سال وقت میگیره. البته پروژه آفتابی که پروژه آسانتر و تکنولوژی خوب و پاک است، اینا حدودا 1 سال وقت میگیره که پروژه تکمیل شود. پروژه زغال سنگ حدودا 3 سال وقت میگیره، چون بیشتر از 1 سال مرحله تولید تجهیزات در فابریکا است و پروژه تولید برق از گاز تقریبا 2 سال در بر میگیره. بنان پروژه زیربنای انرژی برق هر تکنولوژی به ماهیت زو دیده وقت زمان زور در بر میگیره و این یک استاندارد جهانی است و این تنها در افغانستان نیست، در تمام دنیا پروژه زیربنای برق حدوداً از 1 سال تا 3 سال زمان میگیره که پروژه به بهره برداری سپرده شود. د برېښنا انرژي تولید ویش او ملي حلقوي شبکې بشپړوي پراختیایي پروژې یوازې د اوسنیو اړتیاوو د مدیریت لپاره نه دي، بلکې په اوږدمهاله کې د برېښنا سکتور پیاوړو او اساسي بنسټونو د رامنځته کولو اساسي هڅې دي څو د برېښنا انرژي تولید، لیږد او ویش ظرفیتونه پیاوړي شي او د ملي حلقوي شبکې په رامنځته کېدو سره د هیواد په هر ګوټ کې د برېښنا انرژي د متوازن ویش او باوري خدمتونو لپاره اساسي جوړښتیز میکانیزم رامنځته شي.